الله جل جلاله خپل محبوب خپل بندگانو باندې ډیر زیات مهربان رحیم کریم دی او الله جل شانه د خپل بندگانو سره د اویا او میاندو زیات محبت کوونکی دی که انسان هر قسم ګناهونه کړي وي څومره ګناهونه د انسان نشوي وي تر دې پورې چې انسان د سر نواله تر خپل پورې په ګناهونو کې ډوب وي او دومره ګناهونه انسان کړي وي چې د هغه د ګناهونو په وجه باندې د ځمکې او د اسمان د میزمې حصہ ټوله ډکه شي خو بیا هم الله جل شانه مسلمان باندې ته توبې دروازې هر وخت کولا او ساتلې دي که انسان هر وخت وغواړي توبه وباسي نو الله جل شانه به د مسلمان باندې توبه قبول کړي او مغفرت به نصیب کړي عزتمند مسلمانانو ورونو دا د دین اسلام حسن زیب او زینت هم دی که یو انسان هر قسم گناهونه کړي وي او هر قسم نافرمانی کوي د مایوسی او ناامیدۍ شکار دی د جهالت په تیارو کې فروت دی د خپل رب نه بغاوت اختیار کړی دی لیکن د دې ټولو خبرو باوجود بیا هم الله جل شانه په قران کریم کې دی مسلمان باندې د خوشخبری اوریدلې ده که هر قسم ګناهګار توبه وباسي زبر ټول ګناهونه معاف کم او دا ګناهونه به په نیکو بدل کما تم رحیم کریم ذات دې محترم بل محترم زمون اساس په دنیا کې د ژوند اصل مقصد هغه د الله جل شانه عبادت دی من تاسو د یو مقصد د فارغ پیدا شوی یو او کوم تاسو دا غواړئ چې د الله جل شانه محبوب جوړ شو د هغه واحد ذریعہ چې کوم دی هغه توبه ده چې کله انسان د ګناه نه بار بار توبه وباسي نو په دې سره انسان د الله جل شانه محبوب جوړيږي یعنی کله چې یو انسان ګناه کوي او دا ګناه بار بار کوي په دا ګناه باندې انسان په خیمانه کېږي او استغفار کوي د الله جل شانه د بخښنې سوال کوي یو ورځ به داسې هم راشي چې انسان خپل ضمیر ملامت کوي چې آیا زه دا ګناه بار بار کوم او توبه وباسم د ځان سره دا عزم او کلک اراده ولې کوم چې دا ګناه مکمل فریږدم نو چې کله دا انسان دا ګناه بیا فریږدي نو په دې سره دا انسان د الله جل شانه محبوب وګرځي د الله جل شانه قرب او نزدېکت د انسان ته حاصل شي